په ګیری دی باندې ګیری دا بړوا نو زما عکس دی ولې لګولې یوازې به د دې لګولې زما عکس دی ولې لګولې دا ما دا ویل چې تو مشال دومره سفر کو دومره کړهو مو کو نو وختم لام د شوی دی کولا قصې وچ پوچا دوړي موړي پکې دي نه پلاره باران موږ د جس نفتر داسې بار کړی و زمونږ نه مطلب لکه سړی استړی مطلب ته فرش شوی چې کله فرش سړی بیا پوښتنې صحیح کوي کو فرش کو چې تاسو نه درنو کوم او کو ستړی دوړي موړو والے بلې دني فرش شوی نه نو بیا سړی موډ خرابي زه خسته فرش يم تخپل مبارزه مخکې بوزا زیشان صافي ته دا ټایم کې بالکل فرش خو زمونږ سره یو بل بیبي محترمه صحافنه ناسته د فیجانی هغه فرش نه درې کسٹمر اټینډ کړو بالکل خړه پړه تک ځړه ناسته ده ډبل ټاپ کوي دوستانو زیشان فرش نو داسې کسی دي کنه خلک په هر سحر سوای ما پسم دنیا اړه مدا زه د خپل خیبر پختونخوا پولیس ریسپیکټ کو مشرانو او دا زما وطن دا زما د وطن مشران دي سټه ما غواړي زبور تاجر ما نو وطن پرې د دا زما وطن دی نه دا خور دا مګه مسټیک کړي مګه ځان او شي خود نن نه هټ کې نه کې دانه نه پوه شو نو موږ نه وطني پریخي دی روره دا عمرې لته دا خلکو ته ویم چې څوک ویډیوګانې کوي چې مينو وتخته دا ود ظالم زامنو یو سړی عمرې لزي د الله کور ته زی تاسو پسې شاته ملنډې کوي چې وتخته دا د پاکستان کې څه دهشتګردي کړي او خودکش کړي او ټارګټ کلینګ کړي 780 په دا سه نورې 302 د دوی کور ته مې بمشته او زګه څو داسې خدای قرآن ته وګوري دا شی مکه وي مړه دې پیجونو د پاره دا کاته ماته پرې دی سړیا والله په بالله قسم په راونی سوداګر وګانې وکړو اپلوډ کا نا پهلوان خو زموږ ملګری د دی ولې زموږ پسې ویډیو کړی دا ما ته وی اف ټینشن ما خلستان نه د اگست صرف استا عکس په وایرل سي دا وایرل کېدو داس د وایرل کېدو نو ما زه خپل ما ته د فاریو ټریک راځي ورته وای بچیا ما دا خبره حقیقت تا قسم دې ته فاریو ټریک ورځي اوس قسم دې غاړه لګه سست کې ټنګ ټنګ او ډایرکټ پړنګ پړنګ فاریو کې لا اله الا محمد رسول الله دا سه د فاریو ټریک راځي دا سارا او مانو کې ټکه د خزان شرمای قسم دې سه د فاریو ټریک راځي چې ټول لیونی بشي دوی خاص سپکتو نو ما ته وی پرې د اف فیمس شي یو خړ پر تصویر اغسته د وی پرې د اف ته به فیمس شي دا پهلوان ته وګوره دا اوس ما پاسې فیمس کوي ورته ما ته چل نه راځي آیفون 16 را سره د پهلوان سره غټ ظلم او زیاتې دا شوې ده چې د پهلوان په بي بي اي کې دا غنه پهلوان بي بي اي کړي او په بي بي اي کې ته ویډیو کړي دا هغه په زړه لمبي بلی دي لمبي ته څه خبره افه دا کار چې چا سره وشي هغه تاسو کا نه زه خو وطن ته تللی او مال ته یو نیم میاشت مینو تیر کړه زه راغلم ګفټران هم پکې نشته ویورشپ هم نشته او ټول کې پی کې پولیس دی تاسو زما په شاته څه کار وکړو داس ارسه پولیسو بوتلی پولیسو ارسه بوتلی پولیسو زموږ ته خبره درته نشانه یو خبره ده تو کما یو انسان چې بي بي اي وشي کنه آیا هغه بیا پولیس له ویډیو ورکي یا به پولیس ته ویډیو کوي نه کنه نه ګورم پهل عدالت ته او بیا پولیس ته صحیح شو پهل عدالت بیا پولیس ته اوس واوره خبره د دې پهلوان سره سخت زیاتې شوې دي زه وایم ورشه دې پهلوان ته ما وویل مې ورشه په دغې تاڼه باندې بایسې وکړه ښه ښکلې سالډ پروف ته سره دی دا پهلوان زه نه پوهېږم چې دی ولې رستو کېږي خدای تعالی اقربه ده جج چې تا له څه فیصله درکوي که نه په خدای تعالی چې یو کس یې په پولیس کې نشي کولی نه ما خیر پهلوان سره چې ښه کړی چې کوم پولیس والا دا کار پهلوان سره کړی زه ورته 20,000 روپۍ انعام ورکوم ما ته خو ډېر نه سړی زیشانه ولې ما پسې چې ویډیو کړی دا سړی زوی دی تا پسې اوس ویډیو کړ دا خیر د تا پسې دنیا ویډیو کړ د نو که هغه د پسې وکړه څه چلو شو
دا غریبي پولیسو چې کم کار د پهلوان سره کړی ډېر د نرتوب او د ننګ کار یې کړی دی زه وایم چې د پرتوګ هم دې ایستی او بربند به هم بله سافټویر اپډیټ کړی خیر د پهلوان زمونږ د بیبي د خیر ده چې بمبو بیبي پهلوانو د سړي بچی دی ګوره ما د هغه په حق کې خبره وکړه ما ته کمنټ کې څو وي دا اوس وګورئ ښه وایي ته پې وکړه زه ولې وکړم پې وایي ما پېغې نو دا د سړي ډېر زیشانه ته د دې پهلوان په حساب پوهېږي دا یو کس راوالي څلور ګیم خو یار آفرین او پته افې زنده‌باد زیشان زنده‌باد مونږ پوهېږو مونږ دا دلالان دا فار یو ټریک لپاره هر سم کوي دا فار یو ټریک لپاره پهلوان هر سم کولی سي دا د خان بابا یو کس راواله ما ته د چا سکور پاتریو کې نه ښکاري یو کس راوالی چې ګیم مو کوګه په مو لګو ولې ما په ګیرۍ دی به نه ګیرۍ دا پړوا نو زما عکس دی ولې لګولې یوازې به د دې لګولې زما عکس دی ولې لګولې دا زما چا سره مې کړي تام په ګیرو ما تام په ګیروم ستام نمبر دی کېرم دا اوسه زه معزز ما خاتون ویډیو یم ته سره هم مې چولې دا ځان دلته اسې پهلوانه که د ویډیو ورکولو صبر وکړې پهلوانه که د ویډیو ورکولو سره سړی داسې بدماش کېږي چې زه خو له په وخت ویډیو ورولېږم چې زه هم بدماش یم ورانګو زه بدماش یم زه بدماش یم ډېر بد ښکارې والله زه وطن د پې لوکیشن ملګرو دا پې چې کومه ده دا هم غټه کنزلما را دی لوکیشن چا پکاري ما ته معلوم دی دا په بنو کې اوسېږي په بنو کې بیپ پلو والا چې کوم ځای ته غټ دکان دی دلته اوسېږي ما ته لوکیشن معلوم دی هر څه راته معلوم دی او مینو دی چې کوم دی دا په پېښور کې اوس هم دی مخکیني تصویران شیر کړي دي عمرې ته بنو بیف پلاو څه کیسه ده دا د